بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نوید بهزاد د مردان نیوز پیک نساس خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به او قدرمنو دا وخت ډیر مهم پیغام ما تاسو له ټول مسلمانانو لپاره خصوصا د وخت کې د انټر امتحانات چې شروع دي او زمونږ ځوان کل چې کم دی هغه پاغي کې نقل چو کې بیا د اسلامیاتو پیپر کې هغه نقل چې کم دی هغه بیا په ځمکه باندې غورځي نو هغه د خبره ته بیخي پام نه کوي چې دغه سره زمونږ د پیغمبر اسلام او دغه شانتي د بیبیان مبارک او دغه شانتي صحابه کرام رضی الله عنهم په شان کې ګستاخی کیږي او زمونږ د ایمان او ډیر زیات زیان او تاوان کیږي. په دغه اړه باندې نن ویډیو کې تاسو سره خبرې کوم. زما سره اسمت الله بای موجود دی. هغه یې نقلونه راغونډ کړي دي او ماته فون کو چې لک شانتي په دې باندې یو ویډیو پیغام د ټول مسلمانانو لور کوي چې دې طرف ته پاملرنه وکي او د دې سختۍ سره غندنه وکي. دغه شانتي دغه سم مطالبات هم دي د حکومتي چارواکو نه. دغه شانتي د مردان بورډ چې کم کنټرولر او چیرمن دی د هغې نوم اسمت الله بای څه به وایي تاسو نن دا نقلونه راوړلي دي او په زړه باندې مو سري دغه ووایه لږ. په زړه باندې مې څه به دا دی چې یو خو مې تکلیف انتهایي ملو شي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک دا په ځمکه باندې پراته دي. لکه زموږ مسلمانان یو الحمدلله دا د رسالت په دغه کې څوک توهین وکړي یا ګستاخي وکړي د هغې پسې موږ پوره احتجاج ته وځو، د هغې دپاره جلسونه وباسو. نو موږ هغې خو غیر مذهبه دي که هغې یو کار وکړي او د هغې موږ احتجاج وکړو، خو حالانکې موږ مسلمانان یو بیا ایمان والا یو. موږ له دا پکار دي چې کم از کم د دې مخنیوي ونیسلی شي. د سرکاري خلک چې کم د دې څومره مشران دي هغې دې هم د دې دغه وشي او کم انسان چې کوي هغه له دا سوچ پکار دی چې ویښ شه د خدای انصافداره د ایمان نقصان دی. د ایمان نقصان ځان لکه نو ته به کم تعلیم حاصلې، ته کم رڼا حاصلې. ما ته ته خپل ګریوان کې سوچ وکړه، ځان ته سوچ وکړه چې ته څه شي تعلیم حاصلې او دا تعلیم چې ستا مخکې لاړ شي ته به ته څه جوړېږي چې ته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک د هغې قدر د هغې محبت تا سره رانه شي نو ته به کم یو کې او بل ویښ شي. دومره ادب مزن نه کوي چې ته د اسلامیت کافي یا دغه راخلې او د هغې دپاره پیج کړې او ته هغه د خپې لاندې مثال ږدي یا یې بیا راځي او د سکول نه بار دغه کوي او ټوکړې ټوکړې کوي او بر یې پې ولي او خپلې سورس یو قسم نخره پې هم کوي او هغه بیا ما دا دی ولیدلو. هغه ما دا یو راغونډ کړو، یو د دې دپاره زه لاړم مفتیانو صاحبانو ته مې وویل، کسانو ته مې وویل، ویناګانې مې وکړلې. دلته دی رالم ویډیو مهرباني وکړئ چې مکمل دې ته سوچ وکړئ ځکه چې ستاسو نه ایمان بار شي نو تاسو به څه کوئ یا آخرت کې چې کوم دی نبي علیه السلام به ستاسو سفارش کوي او تاسو هغې وي چې بهي تاسو زموږ د نوم یا زموږ دغه محبت نه دی کړی، ایمان درته حاصل نه شي نو ته به په هغه دغه باندې څه کوې نو دې ته خاص درته مهرباني وکړئ چې دې ته ویښ شه، دا څیزونه وګورئ، بل ته هم ووایه، په خپله هم کوئ. کوم ځای چې په عامو لارو باندې نومونه وینئ دا راغونډوئ دغه کوئ یا فاونډیشن والا هر یو چې راځي هغې له یې ورکوئ. او زموږ چې څومره د حکومتي مشران دي نومونه یې خو را نه راځي، هغې ته زما دا خواست دی چې په دې باندې سخت نه سخت دغه وشي او کم انسان سره چې نقل ونیسلی شي هغه له ښه ټیټ سزا پکار ده چې بل سړی ته عبرت واخلي او هغه بیا داسې نه کوي ځکه چې تا نه ایمان هم بار شي، تعلیم دې هم خراب شي او نوکري په دې باندې کې هر سړی حرام شو، پلید شو. نو دا پلید څیزونه خوړل او څکل د دې هر یو انسان ته پته لګي چې څنګه په علم باندې پوهېږي، په تعلیم باندې پوهېږي نو داسې په دې باندې هم پوه شه. دا ما سره پیج دی په دې کې د الله رسول وسلم دا ګوتېره سره ډک ده چې په دې بیبیانو مبارکینو نومونه پکې شته، صحابو نومونه پکې شته دي. نو کم از کم ډېره مهرباني وکړئ چې دې ته دا لږ ځان ویښ کړې او دا پیجونه کم از کم بیا بار مه غورځوئ. که تاسو نقل وکړو د نقل سره مې کار نشته، ستا تعلیم سره مې هم څه کار نشته، خو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نومونه مبارکینو سره مې لازمي کار شته ځکه چې دا زموږ ډیوټي ده. هر یو مسلمان دا ډیوټي ده چې هغه د الله او د الله د رسول نومونه دې اوچت کړي او د هغې د ادب وکړي، د هغې سره د محبت وکړي. دا زموږ ایمان دی. که چېرې یو انسان کې دا نی نو بیا هغه ایمان ولا نشي پاتې کېدی او یا یې ګستاخي وکړه یا نعوذ بالله منه په دې یو سړي خپه کېښوده. دا چې کوم انسان غورځولی دی هغه هم تباه شو، کوم انسان چې په خپه کېښوده په انجانۍ کې هغه ته پته خو نشته دی چې دې کې د نومونه دي نو هغه هم د ایمان نه خلاص شو. نو موږ به د چا نه دغه کوو، دا څومره څیزونه چې زیات تر په موږ باندې راځي نو دا زموږ د عملونو د وجې راځي ولې موږ خیال نه کوو. بل د دې دپاره د یو بله خبره هم کوم چې د دنیا کتابونه خلک په کباړ والا باندې خرڅي یا دغه باندې د شل روپو د یو فایدې دپاره ته د شل روپو پیدا کړې او د آخرت د ایمان دپاره ځان له تاوان کې نو مهرباني وکړئ د ایمان تاوان نه ځان وساتئ او دې ته ویښ شئ. بل ته هم وایه دا ویډیو هم بل ته ښیه او په خپل هم پې عمل وکړئ ځکه دې ټایم کې ګورې د حدیثو مبارکونو ثابت دی چې سهار به ایماني او ماسپښین به ایمان نی. مسلمان خو هر سړی ځان ته د کور نه مسلمان وي خو چې د مسلمانۍ او د دین کار وکړي نو هغې به مسلمان جوړېږي. ګوره صرف دا نه ده چې په دې باندې ته وایې چې زه مسلمان یم او زه به جنت ته لاړ شم یا به آخرت کې دغه شان پروګرام وشي نو دا تاسو زما خصوصي خواښت دی د زړه د کومې نه د اور نه چې د اړه باندې مې اور بلیږي نو مهرباني وکړئ چې یو سړي کې د ایمان جذبه هم دغه په اړه باندې اور بلیږي. چې یو سړي کې د ایمان جذبه نه دغه په اړه باندې اور نه بلیږي نو دا اور هم موږ له مړ کړي او
ځان د پاره چې کوم نه خصوصي دغه وکي او د ایمان د زیان نه ځان خلاص کړي او بل ټیم وایو په خپل هم کوي دا زما خصوصي دغه دی او حکومت د طرف نم چې کوم نه د دې پوره اقدامات شي او غته سختي ملو شي او چې کوم انسان سره د نقل وشي د اسلامیت په پیپر کې هغه خو د غون تعلیم زما په حساب خو چین د غون تعلیم ولا کینسل کول غواړي چې هغه سره د ایمان ادب نشته د دین ادب نشته هغه بس تعلیم حاصلې ډیره مهرباني شکریا حاجی بالکل د اسمت الله بای ټول خبرو سره زما مکمل اتفاق ته او تاسو هم دا خواست کومه چې د دې خبرې د مخنیوي وشي خصوصا د اسلامیات پیپر شو یا داسې پیپر شوی کې چې په هغه کې نقل کې تاسو د داسې نمونه راوړی چې کوم سره زموږ د ایمان تاوان کیږي زموږ ایمان وسره زی مونږ پکې کفر ته وزو نو هغه د هغې خصوصي مخنیوي وکړي او هغه بالکل چې تاسو نه په ځمکه په دغه باندې ګزار نشي بل دا ویډیو چې نن دا هم پیغام چې دا شیر کې چې دا ټول مسلمانان ته ورسي چې د داسې تاوان نه او داسې زیان نه مونږ ټول ځان بچ کو